السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس او یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې زموږ درس دی les adjectifs possessifs، یعنی ملکي صفتونه. ملکي صفتونه هغه صفتونه دي چې یو شی یو کس پورې خاص کوي، یعنی د یو شی ملکیت یو شخص پورې تړي. لکه زما، ستا، هغې. دا چیرې دا ټول زموږ ستاسو دا ټول ملکي صفتونه دي چې یو شی یو کس پورې خاص کوي. اوس دغه صفتونه په فرانسوي ژبه کې زده کوو چې فرانسوي ژبه کې ورته څه وایي، څنګه استعمالیږي. دا ټول به په دې درس کې تشریح کوو. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله په ټول درس به ښه پوهیږئ. راځئ چې درس شروع کړو. ملکي صفتونه مثلا دا چې دي یو مسکولان لپاره استعمالیږي، فیمینن لپاره او جمع حالت لپاره، درې واړه حالتونو لپاره جدا جدا استعمالیږي. مثلا یو شی چې دی هغه مسکولان دی یا هغه لپاره څه استعمالیږي، یو شی فیمینین دی هغه لپاره څه استعمالیږي، او کله چې جمع وي بیا ورته څه استعمالیږي. د ټولو لپاره جدا جدا استعمالیږي. premier personne du singulier، یعنی لومړی کس مفرد لومړی کس. مفرد لومړی کس څوک دی؟ مثلا جو، یعنی جو لپاره استعمالو مو، ما، می. مو، ما، می، یعنی مو زما، ما زما، می زما. درې واړه معنا یو دی. مو په هغه وخت کې استعمالو هر کله چې یو شی مسکولان وي، په هغه وخت کې مو استعمالو. ما هغه وخت کې استعمالو هر کله چې یو شی فیمینین وي. می په هغه وخت کې استعمالو هر کله چې یو شی جمع وي. douzième personne du singulier، douzième personne du singulier، دویم مفرد کس. دویم مفرد کس څوک دی؟ تو یا چو. مثلا تو لپاره استعمالیږي. صحیح شو؟ چو لپاره استعمالو ton، ta، tes. ton، ta، tes. ton، ta، tes. درې واړو معنا یو شی دی. ton ستا، تا ستا، تی ستا. ton په هغه وخت کې استعمالو هر کله چې یو شی مسکولان وي یا لومړی حرف واول وي. دویم تا په هغه وخت کې استعمالو چې یو شی فیمینین وي. تی په هغه وخت کې استعمالو هر کله چې جمع وي، یعنی جمع شیانو لپاره چې کو تی استعمالو. د ټولو کې مثالونه هم تاسو لپاره تشریح کوم چې صحیح ور باندې پوه شئ. خو دلته یوازې او یوازې همدا صفتونه درته معنا کوم، وروسته بیا مثالونو کې کار کوو. troisième personne du singulier، troisième personne du singulier، troisième personne du singulier، دریم مفرد کس. دریم مفرد کس څوک دی؟ il او elle. il او elle دا دواړه په دریم مفرد کس کې راځي، یعنی هغه نارینه هغه ښځه. بس son، sa، c'est. son، sa، c'est. son معنا د هغې، sa معنا د هغې، c'est معنا د هغې. خو لیکن son په هغه وخت کې استعمالو هر کله چې شی یا هغه یو شی چې یو چا پورې مربوط کوو هغه شی چې وي مسکولان یا نارینه وي. سا په هغه وخت کې استعمالو هر کله چې هغه شی فیمینین وي. سی په هغه وخت کې استعمالو هر کله چې جمع وي، یعنی شیان ډیر وي جمع وي. premier personne du pluriel، premier personne du pluriel. premier personne du pluriel دا چې دی لومړی کس د جمع، یعنی هغه چې دی نو معنا مونږ. نو لپاره څه استعمالو؟ نو لپاره څه استعمالو؟ نو لپاره notre، nos،
notre نو notre معنا زمونږ notre معنا زمونږ یعنی فیمینین لپاره هم notre استعمالو او مسکونه لپاره هم notre استعمالو ولیکن جمع لپاره نو استعمالو نو معنا زمونږ جمع لپاره استعمالو douzième personne du pluriel یعنی دویم کس د جمع فرم یعنی دویم کس د جمع حالت چې هغه څوک دی وو معنا تاسو لپاره چې یو شی یو چا پورې مربوط کوي څنګه استعماله votre vos یعنی votre معنا ستاسو جمع او وو معنا هم ستاسو ولیکن votre فیمینین او مسکولان لپاره دواړه لپاره کچيري یو شی وي votre استعمالو او کچيري جمع وي وو استعمالو فیمینین وی که مسکولان وی کچيري یو شی وي votre استعمالو او کچيري جمع وی بیا وو استعمالو ورته troisième personne du pluriel دریم جمع کس دریم جمع حالت لپاره دریم کس څوک دی il او ال جمع حالت هغوی لپاره چې مثلا استعمال لوغ معنا د هغوی لوغ تلفظ درې واړو یو شی دی ولیکن لوغ معنا د هغوی یعنی مسکونه او فیمینین لپاره هر کله چې مسکونه وي او که فیمینین وي یو شی وي لوغ معنا د هغوی استعماله او که چیر جمع وي بیا هم لوغ استعماله خو په آخر کې اس اضافه کوي یعنی د هغوی اوس راځي چې یو څو مثالونه تاسو لپاره تشریح کوم چې ور باندې صحیح پوه شئ اوس راځي دلته یو څو مثالونه کې وګورئ جو لپاره ګوره ما می وکنه mon père زما پلار ma mère زما مور mes parents زما والدین لکه څنګه چې پلار مسکوله دی نارینه دی مو استعمالي mère مور فیمینین یا خزینه دی نو دی په وخت کې ما استعمالیږي mes parents که دواړه شي جمع شو می استعمالیږي mon père ma mère mes parents زما پلار زما مور زما والدین لامداس چو لپاره ton père ta mère tes parents ton père ta mère tes parents ton père ستا پلار ta mère ستا مور tes parents ستا والدین همداسې il او elle لپاره son père sa mère ses parents son père sa mère ses parents son père معنا د هغې پلار sa mère د هغې مور ses parents معنا د هغې والدین son نارینه لپاره استعمال شو père sa ښځینه لپاره ses جمع لپاره ځکه چې دواړه یو شول nous لپاره وګورئ nous notre père notre mère nos parents notre père notre mère nos parents notre père زمانگ پلار notre mère زمانگ مور nos parents زمانگ والدین همداسې vous لپاره votre père votre mère vos parents votre père votre mère vos parents votre père ستاسو پلار votre mère ستاسو مور vos parents ستاسو والدین همداسې il elle جمع لپاره leur معنا د هغې leur père leur mère leur parents leur père leur mère leur parents leur père د هغې پلار leur mère د هغې مور د هغې نه بلکې د هغو leur père د هغوی پلار leur mère د هغوی مور leur parents د هغوی والدین وګوره آخري چې والدین جمع شو په دغه وخت کې لوخ سره به اس اضافه کوئ راتلونکي ویډیو کې انشاءالله همدې په باره کې نور هم مثالونه او جملې جوړوم او غواړم تاسو لپاره تشریح کوم په راتلونکي ویډیو کې
او دا زمونږ درس و امید لرم چې ورباندې پوه شوي به یاستئ که چیرې کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او تاسو لپاره د هماغې په باره کې یو درس جوړ کړم او تاسو سره شیر کړم که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم ورسیږي چینل سبسکرایب کړئ زنګ په علامه باندې کلیک کړئ هر کله چې موږ یو نوی ویډیو شیر کړو نو هغه تاسو لپاره ورسیږي او زموږ د ویډیو څخه تاسو استفاده وکړئ تر راتلونکي ویډیو پورې په مو ښه وخت او ښه ژوند ولرئ